رقیب محفل ته د جانان راغی لکه جنت ته چې شیطان راغی. رقیب محفل ته د جانان راغی لکه جنت ته چې شیطان راغی. زه به له کټه ورته کوز شم درده که جنازې ته مې جانان راغی. ګرانو ملګرو سلامونه، ستاسو ملګری نازه خان یم. ادبي خپرونه د وصال مازدیګر ده. نن مو د وصال مازدیګر د خپل کلي سره نږدې د دغې خوړه په غاړه باندې را جوړ کړی دی. ظفر علي اسمار ورور راغلی دی. د هغه شعر به تاسو اورېدلی وي. هغه ډېر خوږ شعر لیکي. هغه به د یوټیوب له لارې، د فیسبوک له لارې، د ټیک ټاک له لارې د هغه شاعري به تاسو اورېدلی وي. او نن مو دغه یو مازدیګر را جوړ کړو. ډېر زیات ګران ملګري را سره دي. یاسر دی را سره، زرغلي خان ورور هم ناست دی، داود دی، انیس دی، ریحان هم راغی او یاسین هم دی او سیاب هم دی. نو دغه یو مازدیګر دی. دغه لمر په 100 ساعتونو کې فنا کېږي. د خوړ غاړه ده. نو که خوښه مو وي زمونږ خو مونږه د وختي راسې راغلي او ډېر خوندور ګپ شپ ولګېده. زرغلي خان راته ټپې هم وکړلې، د ژوند نه هم خبر شو. نو اوس غواړو چې ظفر علي اسمار ورور واورو او د هغه د شعرونو نه په شریکه باندې خوندونه واخلو. ظفر علي اسمار ورور سلامونه. وعلیکم سلام. نیازک لاله ستاسو مننه، د یاسر، د سیاب او د دې ټولو ملګرو مننه چې موږ لم د وینا موقع راکړه او واقع چې د پروګرام او د ناستې ډېر خوند وکړو، ډېره مزه یې وکړه. نو ستاسو نه هم یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه اسماره. بس مونږ عموما ذکر کوو که نه چې کله هم د ملګرو سره را داسې ناستې را جوړ کړو نو دغه لږ لږ ساعتونه وي خو دا زموږ ته ډېر څه رابخي. او تاسو خو زمونږ د ملګرو دغه ګپ شپ ولیدو، د زرغلي خان ورور دغه خنداګانې مو واورېدلې که نه. نو مونږ کې ژوند پیدا کړه. دغه ملګري په 100 ساعتونو کې زما خیال دی دلته راځي، دغه لوبې به هم کوي. نو مونږ وایو چې مازدیګر دی او شعرونه راته ووایه نو خوشحاله به شو. قربان لاله څه شعرونه ویمه. سترګې مو نمجنې ګرځولي دي، وخت په موږ میچنې ګرځولي دي. ډېر ښه دی. سترګې مو نمجنې ګرځولي دي، وخت په موږ میچنې ګرځولي دي. چاله یې وصال غېږې له وړی دی، موږ پسې لمنې ګرځولي دي. ډېر ښه دی. مننه. چاله یې وصال غېږې له وړی دی، موږ پسې لمنې ګرځولي دي. بیا ته بې وادی نه شي په دې غرض، ما د ګړۍ ستنې ګرځولي دي. ډېر ښه دی. بیا ته بې وادی نه شي په دې غرض، ما د ګړۍ ستنې ګرځولي دي. چا خالونه ختم په تیزاب وکړل، چا ورپسې زنې ګرځولي دي. ډېر ښه دی. دا د عشق خوږې پستې خبرې اوس رب زما دښمنې ګرځولي دي. ستا په لټون ستا اسمار خبرې ته خپو کې څومره غنې ګرځولي دي. ډېر ښه دی. مننه. هر تکلیف زغملی شم خدا نشم، ستا نه دې تر مرګه زه جدا نشم. لاړه میرې راپسې وشینده، بېرته به په دغه لارو را نشم. بیا بیا راته مه وایه چې څنګه یې، هسې نه زه تا ته په ژړا نشم. ډېر ښه دی. زما نه ځان ورک دی، زما داسې ګمان کېږي، تاسو لږ چپ شئ که پیدا شم اعلان کېږي. ډېر ښه دی. زما نه ځان ورک دی، زما داسې ګمان کېږي، تاسو لږ چپ شئ که پیدا شم اعلان کېږي. خدای د زړه حرم مې داسې بې امامه دی چې نه پکې مونځ د مینې کېږي نه اذان کېږي. ډېر ښه دی. ماله د ښار دوکانداري په دغې نښه کېږي، حسن پرست یم اکثر پکې تاوان کېږي. ډېر ښه دی یار. دا بیا ووایه یار. مننه. ماله د ښار دوکانداري په دغې نښه کېږي، حسن پرست یم اکثر پکې تاوان کېږي. زما په شا زما یاران ما نه جامې وباسي، مخامخ ما ته د دروغ غزار قربان کېږي. ډېر ښه دی یار. دا بیا ووایه. ډېر ښه شعر دی یار. زما په شا زما یاران ما نه جامې وباسي، مخامخ ما ته د دروغ غزار قربان کېږي. ما ته د هر چا زړه کې خپل اهمیت ښه معلوم دی، نه مې ګیله د چا نه کېږي نه خفګان کېږي. ډېر ښه دی یار. مننه. او نصیب مې خوار دی، په دعا کې هم اثر نه لرم، چې غواړم نه کېږي چې نه غواړم باران کېږي. ډېر ښه دی. اسماره زه ترېنه په چوپه خوله وتل خوښوم، چې په محفل کې چېرته ذکر د جانان کېږي. ډېر ښه دی. او دغه څه شعرونه نور لاله چې کمزر په پیژنو، د ضرب خاوندان هم پیژنو، مونږ د راتې او د سختې یاران هم پیژنو. محبت پیژنو، د مینې د جذبو قایل یو،
بې یاره ځکه یو فطرت د انسان هم پیژنو څه ځکه نه وایو د یار له سترګو شرم راځي ګنې نو مونږ اصلیت د جانان هم پیژنو دا چې تنقید کوي زمونږ په کردارونو باندې مونږ د دغه زاهدانو ایمان هم پیژنو په عبادت کمزوري یو خو بې ایمانه نه یو جنت هم پیژنو او هورې غلمان هم پیژنو مننه او اسماره خیال د ازادۍ آزاد گفتار غواړي مونږ د خبرو نه ذهني غلامان هم پیژنو ته خبرې چې زه څنګه زندگی کومه بس لنډه دا چې یوه ورځ به خودکشي کومه هسې نه ستا د موجودګۍ عقیده وبیلمه خدای تر څو به د بندیانو بندګي کومه ځان مې ړوند کړی دی په دې چې مجبورۍ لرمه چې ورپسې یم د شمکورو پیروي کومه زه چې تر دې دمه بې یاره یم سبب یې دا دی زه د زړه حال بیانولو کې سستي کومه څومره ظلمونه ستمونه څومره سپورې ستغې په ما لعنت شه چې زه بیا هم ستا یاري کومه مننه او اسماره اوښکې د بڼو سکو ته نه راپرېږدم د خلکو مخکې د خندا اداکاري کومه ساده سړی دی دیدن غواړي ملاقات غواړي ساده سړی دی دیدن غواړي ملاقات غواړي زما پې زهر پیرزونه دی او دی شات غواړي زه ستا د حسن څه مثال ورکړم نه پوهېږم زما نه خلک ستا د حسن تشبیهات غواړي هغه چې مور یې په تېر عمر بې اسرې پرېښې وه هغه سړی اوس په دې کلي کې خیرات غواړي مونږ د هغه بلاګانو خوله کې لاس ورکوو هغه چې خلک یې د زهرو نه نجات غواړي په مړو نه جاړي خو ستا په جدایۍ ژاړي سترګې مې تا ته کتل غواړي تا مې رات غواړي دلته څوک هڅه د خپل حال د بدلېدو نه کوي دلته څوک هڅه د خپل حال د بدلېدو نه کوي د معجزو په تمه ناست دي کرامات غواړي لاسونه نه که راکوې نو جوخته غاړه راکه زړه مې څه نه غواړي چې غواړي نو ښه زیات غواړي لاسونه نه که راکوې نو جوخته غاړه راکه زړه مې څه نه غواړي چې غواړي نو ښه زیات غواړي چا چې زمونږ په زړونو لوبې وکړی پاکه ربه اسمار د هغه خلکو زړونه درنه مات غواړي څه خپل قسمت څه بېروخي د خپل صنم وژاړه زړه راته وایي چې نن وژاړه خو سم وژاړه زړه به مې ښه شي چې په ما هم د چا زړه خوږېږي چې په ما هم د چا زړه خوږېږي هسې رسمي وژاړه یاره خو چې زه م وژاړه زړه به مې ښه شي چې په ما هم د چا زړه خوږېږي هسې رسمي وژاړه یاره خو چې زه م وژاړه مننه او زاهده پرېږده هغه ژوند او د جنت تذکرې زما خو دا ژوند په عذاب دی د دې غم وژاړه وژاړه زړه سپک که خو وژاړه زړه سپک که خو کلی په ځان مه خبروه ښې به ادبه سلګۍ وکړه محترم وژاړه د یار فراق کې دې د اوښکو ډېوې بلې ساته خپلې هوا پسې په شان لکه ادم وژاړه وی زړه مې درد کوي اسماره لاس چاپېر کرانه په غم شریکه یاره ته راسره هم وژاړه او دغه شعرونه لالا وایي ما ستا په سر اخیستی و هر جنگ د زمانې تا هم سترګې بدلې کړې په رنګ د زمانې د چا سره چې زه د زمانې خلاف ولاړم هغه سړی هم ودرېده په څنګ د زمانې زما او ستا به څنګه د یارۍ قصه جوړېږي ته ښکلی د جهان او زه بدرنګ د زمانې زما په شا ولاړه یار اغلا دې د زړه وایه زما په ننګ ولاړې که په ننګ د زمانې ارمان چې د بې حسه یار یاري مې کړې نه وی زه هم به یادېدم لکه اورنګ د زمانې ویل یې چېرته زه د زردارانو د ښار میره اسماره چېرته تلو پر لپنګ د زمانې او څه دغه شعرونه چې وایي داسې به څوک وي چې ارمان ستا د مړوند نه کوي سړی خو صرف وخوره اوس کله ژوند نه کوي
اوس به زمونږ پخلا کېده هډو مزه ونه کي چې دوباره ګرمه شي هغه چای څه خوند نه کوي. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه. اوس به زمونږ پخلا کېدل هډو مزه ونه کي چې دوباره ګرمه شي هغه چای څه خوند نه کوي. ته ترې خفه یې نو سهار یې مخکې سب کې وینم نور دا سړی خو د مانځه دومره پابند نه کوي. ډېر ښه یار. هډوکي مات شي مودې واخلي خو پیوند واخلي، خو زړه چې مات شي نو بیا ټول عمر پیوند نه کوي. ډېر ښه دی، دا بیا ووایه، ډېر ښه شعر دی یار. هډوکي مات شي مودې واخلي خو پیوند واخلي، خو زړه چې مات شي نو بیا ټول عمر پیوند نه کوي. شته یو سړی زما د زړه د پرهرونو دوا، اسماره ماته د څوک ذکر د ګلقند نه کوي. قیمت زما په زړه کې د خپل ځان به در معلوم شي، که لږ د ځانه ووتې جهان به در معلوم شي. خدای دې تا زما غوندې په چا باندې مین کړي، د زړه په درد به پوهه شي خفګان به در معلوم شي. دا ټول اکثر په سخته کې پیزار لاسو کې اخلي، خدای دې چرته ګیر که نو یاران به در معلوم شي. دا ټول اکثر په سخته کې پیزار لاسو کې اخلي، خدای دې چرته ګیر که نو یاران به در معلوم شي. ډېر ښه دی. چې کله دې بې قدره دنیا ورټي نو یاره زما هره ښېګړه هر احسان به در معلوم شي. په وړاندې خبرې د بیلتونو که بیا ګوره، اسمار اصلیت د خپل جانان به در معلوم شي. دا چې زاری درته مین ستا د وصال کوي، لکه هندو چې د جوړ کړي بت نه سوال کوي، دا زړه به ستا نه پس په بل چا مینېږي څنګه، دی به شرمېږي نه چې بیا به دا مجال کوي. مننه. دا زړه به ستا نه پس په بل چا مینېږي څنګه، دی به شرمېږي نه چې بیا به دا مجال کوي. ړانده هم د مخ لیدو له نظرونه غواړي، خلک یې داسې صفتونه د جمال کوي. ډېر ښه دی. اوس یې دوران دی د خلوص په قدر نه پوهېږي، زما ارمان به د خپل حسن په زوال کوي. ساده به یم خو د ملنډې خندا پېژنمه، دا ماته نه خاندي خندا زما په حال کوي. یو یې د کور غمونه خوري بل ښایسته غمونه، اسمار په داسې حال کې ژوند کوي کمال کوي. مسلې چې د نصیب او د تندو دي، دا زمونږ تندي په کاڼو د ویشتو دي. مسلې چې د نصیب او د تندو دي، دا زمونږ تندي په کاڼو د ویشتو دي. بدل خلک شو بدنامه زمانه شوه، زمانه هغه د خلک بې پښتو دي. ډېر ښه دی. خواته نه راځي جانان مې غټ سړی شو، راته وایي ستا خویونه د وړو دي. ډېر ښه دی. خواته نه راځي جانان مې غټ سړی شو، راته وایي ستا خویونه د وړو دي. دا د ګل په پاڼو پرخه د سبا ده، که راغلې خولې په اننګو دي. ډېر ښه دی. لازمه ده چې ستا غوندې دلبر سړی ساتي، په زړه کې خو به خامخا پر هر سړی ساتي. منم چې د ښایست د تخنشینو خلک ډېر وي، په خپلو غلامانو خو نظر سړی ساتي. د زرو سپو نه یو زمری ساتل غوره عمل دی، ملګری یو پوره وي خو چې نر سړی ساتي. ډېر ښه دی. نو د زرو سپو نه یو زمری ساتل غوره عمل دی، ملګری یو پوره وي خو چې نر سړی ساتي. او آخري شعر دی چې وایي اسماره چې په زړه د نفرت د خیرې درب وي، څه وشو که مخ سپین لکه د لمر سړی ساتي. ډېر ښه دی. نه تا غواړمه نه دغه ګمان دې راله راشي، تا داسې پرېښي څه دي چې ارمان دې راله راشي. پښتو ده که پښتۍ مې پکې ماتې شي نو خیر دی، خو دا غږ به ونه کم چې جانان دې راله راشي. غرض له پخپو شل د تاترې غرونو ته خیږي، زه دومره سړی نه یم چې یاران دې راله راشي. بده یې مه ګڼه خدا تا سره خوند نه کوي، بده یې مه ګڼه خدا تا سره خوند نه کوي. زمونږ په حال پورې خندا تا سره خوند نه کوي. زړونه دې مات کړه ته په کومو سترګو خدای له ورځې، لاسونه ښکته که دعا تا سره خوند نه کوي. ډېر ښه دی. په سپین بشر دې د رنجو داغونه ښه نه ښکاري، ته جړا مه کوه جړا تا سره خوند نه کوي. یو خو غلط سلط ویل هسې هم ښه نه وي، خو بل خوا ته ښکلی نو دا تا سره خوند نه کوي.
په ظاهر ذکر فکر په نوم زاهده دا تقوا تا سره خوند نه کوي ډېر ښه دی مونږ خو ستا خځلې وړو خبرې څه ته وایي مونږ خو ستا خځلې وړو خبرې څه ته وایي خو یاره ځینې ناروا تا سره خوند نه کوي ویل اسماره دا د غم او مایوسۍ خبرې که درته وایم رښتیا تا سره خوند نه کوي ډېره مننه اسماره چې دومره خواږه خواږه شعرونه دې راته ووایي ستاسو هم مننه ستاسو د اورېدو مننه لاله د برداشت کولو یو جهان مننه ډېره زیاته مننه قربان اوس راټول که دا